السلام علیکم دوستانو، یو ډیر دردونکې خبر در سره شریکوم چې د خیبر پښتونخوا په 400 علاقه کې د 2.5 کالو ماشومې زینب سره د زیاتی او وژلو نه وروسته ملزم ونیول شو. دغه ځناور ولې داسې کار کړی دی؟ ویډیو تر اخره وګورئ چې خبر شئ. د پولیسو د راپورټ له مخې کوم ملزم چې پولیسو نیولی هغه د خپل جرم اعتراف کړی دی او منلی ده چې اول یې دغه 2.5 کلنې وړې ماشومې سره ناروا زیاتی وکړو او بیا یې وژلې ده. د دغه وحشي انسان تعلق هم د زینب د کلي سره دی چې عمر یې د 45 نه تر 50 کالو پورې دی. د ملزم نه نور تفتیش او معلومات هم شروع دي، خو اوسمهال هغه دا خبره منلې ده چې دغه ماشومې سره یې ناروا زیاتی کړې او بیا یې وژلې ده. د زینب پلار په خپلو خبرو کې ویلي دي چې دوی د پولیسو د تحقیق نه مطمئن دي او پلار یې دا هم ویلي چې ملزم دې سریعان پانسي شي چې په خلکو کې ویره پیدا شي، تر څو پورې چې په خلکو کې ویره نه وي پیدا شوي تر هغې پورې به دا واقعیات همداسې شروع وي. د یادولو ده چې په 400 کې د دغه ماشومې په بېدردۍ سره د وژلو نه پس د ماشومې سینه او خېټه په چاقو باندې سیرې کړل شوي وو، یعنې شلول شوي وو او دغه ماشومه تېره ورځ د 400 نه تښتول شوې چې بیا د پېښور ښار سره نږدې په علاقو کې په پټو کې د هغې لاش موندل شوی و. د قتل اصلي وجه معلومولو لپاره 4 ځل پوسټمارټم هم وکړی شو چې بیا وروسته معلومه شوه چې ماشومې سره ناروا زیاتې شوې او بیا وژل شوې ده. د پاکستان وزیر مملکت علي محمد خان هم دغه متاثره کورنۍ ته ورغلی دی او هغوی سره خپله غمرازي شریکه کړې. هغه ویلي دي چې تر څو پورې داسې مجرمان په چوکونو کې راځوړ نه شي تر هغې پورې به دا مجرمان نور هم پیدا کیږي او دا جرمونه نه ختمیږي. اوس مهال د زینب کورنۍ ډیره د درد او غم نه تیریږي ځکه چې په کور باندې ډیر لوی غم دی. دا یو واقعه نه ده، په دې کال کې داسې په لسګونو او سلګونو واقعیات وشول، خو حکومت بیا هم د داسې خلکو په سزا ورکولو خاموشه دی. علي محمد خان چې د مملکت وزیر دی هر وخت وایي چې ملزمانو ته سریعان پانسي ورکو او سزا ورکو، خو دا ټولې سیاسي خبرې دي ځکه چې تر اوسه پورې یو مجرم ته هم سزا ورنه کړله او هم دوی په دغه حکومت کې ناست دي. که د دې کارونو مخنیوی ونه شي او داسې مجرمانو ته سختې سزاګانې ورنه کړل شي نو ډېر بد حالت به رامنځته شي، ځکه چې هیڅ یو ماشومه او ماشوم به محفوظ نه وي. الله تعالی دې زموږ ستاسو او د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي او حیا پردې دي. دوستانو د ویډیو د کتلو ډېره زیاته مننه، در سره لایک کړئ، خپل نظرات سره کمنټ کې خامخا شریک کړئ او له نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان.